السلام علیکم، زه عبدالوهاب. یو استاد او هغه خپل شاګردانو ته ویل چې تاسو سبا سکول ته راځئ نو ځان سره هغه کتابونه راوړئ کوم چې تاسو په کورونو کې پراته دي خو هغه نه ویلې کېږي. نو سبا چې دغه شاګردان راله نو د هر یو شاګرد په لاس کې قرآن مجید و. استاد جي وایي دا هغه کتاب دی چې دا زموږ په کورونو کې نه ویلې کېږي. یعنې د قرآن احترام او د هغې چې کوم اهمیت دی هغه زموږ د زړونو نه وتی دی. زموږ دا یو پښتون ورور دی چې د 12 میاشتو د محنت نه پس د یو اپلیکیشن تیار کړی د قرآن مجید چې په هغې کې د پښتو ترجمه چې کومه ده هغه ورسره هم ده. نو سلام دی دغه رنګ پښتنو ته. ګورې دې ځوان د فحاشۍ اپلیکیشن هم جوړولی شو چې هغې به انسانانو ته دنیاوي فایده ورکوله خو د آخرت د فایدې نه به محرومه کول، بلکې د یو قرآن مجید جوړ کو چې انسانانو ته دنیاوي او آخري دواړه فایده ورکړي. نو پلی سټور ته به تاسو لاړ شئ، هلته به سرچ کوئ پښتو قرآن. څنګه پلی سټور کې پښتو قرآن سرچ کړو دغه 3 نمبر چې کوم دی دا ګوټ کې سور ټاکې دی دا به کولو کې دا به انسټال کړئ. ما سره انسټال شوی نو زه به کولو کوم چې کله دا تاسو انسټال کړئ په دې ګوټ کې تاسو ته ښکاري قرآن کریم لیکلي. نو په دې قرآن کریم چې تاسو کلیک کړئ نو دا بغیر د ترجمې شي. که تاسو هر صورت لګوئ سورت فاتحې نه واړئ تر سورت الناس پورې تاسو کوم صورت هم لګوئ هغه به بغیر د ترجمې. بیا که تاسو دا پښتو ژبه چې کومه ده په دې باندې کلیک کړئ نو دا سره د ترجمې شي. هر آیات ترجمه به تاسو ته لاندې ورسره لیکلی شوي دا تاسو ګورئ د هر آیات ترجمه وي ورسره. دریم چې کوم آپشن دی دا سرچ والا دلته تاسو سرچ کړئ 25 نمبر صورت او لاندې سرچ کړئ 58 نمبر آیات. دا تاسو لوګورئ دغه آیات یې ډایرکټ روح کو. دا فایده پکې هم ده که تاسو یو آیات سرچ کوئ نو ډایرکټ تاسو بغیر ډېر محنته هغه تاسو راویستی شي. بل پکې دا لاندې د سپیکر غوندې دا یو نشان دی په دې چې تاسو کلیک کوئ نو که چا قرآن مجید نه ویلی د قرآن تلاوت ولا نه ورځي او د الله جل شانه کلام پې ښه لګي نو په دې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو د سورت فاتحې نه وایئ تر سورت الناس پورې هر یو سورت اورېدی شي. که د ترجمې سره اورئ خو دا پښتو ژبه وهئ په دې کې راځي، که بغیر د ترجمې سره اورئ یا تلاوت کوئ نو صرف دا قرآن کریم وهئ. بل پکې دا د ویډیو نشان دی نو دغه نیټ سره دی، دا نیټ سره تعلق لري. دا هم تاسو سره د ترجمې سره د مولي صاحب دغه پکې اورېدی شي. ګورئ بعضې خلک وایي چې د دې دغه به شوي چیکینګ به شوي که نه دې به نظر ثاني به په دې شوي که نه. نو ګورئ الله جل شانه فرمایي اول خو د دې نظر ثاني شوي ده دا د ډېر وخت نه دغه د پښتو ترجمه چې کومه ده دا د ډېر وخت نه پښتو مسلمانانو کې چلیږي. دغه ترجمه په ریډیو باندې به هم راتله. نو ګورئ الله جل شانه فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چې قرآن شریف موږ نازل کړی د دې حفاظت هم موږ بهر حال د دې چیکینګ شوی دی. نو دغه زموږ یو پښتون ورور دی د فحاشۍ اپلیکیشن هم جوړولی شو خو د قرآن کریم جوړ کو چې زموږ مسلمانانو ته خاص کر پښتنو ته ځکه چې دې سره د پښتو ترجمه هم ده هغې ته فایده ورکړي. نو سلام دی وي دغه رنګ پښتنو ته. نو دغه اپلیکیشن ورته هم را ډاونلوډ کړئ، دا ویډیو هم مخکې شیر کړئ، دا پیج هم لایک کړئ، دا چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتو ډېره مننه.